سلامونه جوړ په خیر د ملي ټلویزیون درنو لیدونکو او د راډیو ګران اورېدونکو خپرونې ته مو هرکلی کوو. په نننۍ خپرونه کې موږ د کندهار اطلاعات او کلتور ریاست پر فعالیتونو باندې غږیږو. له کله چې کندهار اطلاعات او کلتور ریاست ته نوی رئیس راغلی ورسره ځینې نوي فعالیتونه هم ډېر سوي دي. د څه کارونه به سوي په نننۍ خپرونه کې به بحث ورباندې وکړو. زما سره په خپرونه کې میلمه دی د کندهار اطلاعات او کلتور رئیس فضل باري بریالی او د خپرونې وړاندې کوونکی زه ویس سارین یم. بریالی صاحب خپرونې ته په خیر راستئ. ډېره مننه. خیر اوسئ. ډېره مننه. بریالی صاحب په لومړي سر کې به ستاسو د ریاست په اړه وغږېږو چې اطلاعات کلتور ریاست د نورو ریاستونو په پرتله څونه مهم رول لري هغه د فعالیتونو ته په کتو باندې. ډېر تشکر. اطلاعات کلتور ریاست لکه څنګه چې د نامه څخه څرګندېږي چې اطلاعات دی او کلتور دی. اطلاعات یا مطبوعات نن سبا د دولت څلورمه قوه بلل کیږي او مطبوعات بیخي د یوې ټولنې او یا یوه دولت ژبه بلل کیږي. نو په دې لحاظ یې اطلاعات کلتور ریاست که په یوه لحاظ ووایم چې د مادي پر ځای معنوي ارزښت خورا زیات دی، ځکه مطبوعات د یوې ټولنې ستونزې ښه راسپړلی سي، د یوې ټولنې ته پرمختګ ورکولی سي، د یوې ټولنې د افکارو په اصلاح کولو کې ډېر ښه رول ادا کولی سي او د دنیا د حالاتو څخه یې ښه خبرولی سي. نو په دې برخه کې د اطلاعات کلتور ریاست مسؤلیت هم خورا دروند دی او هم خورا سنګین دی. نو په دې لحاظ د مطبوعاتو په لحاظ یې هم معنوي ارزښت زیات دی او بل په فرهنګي برخه کې چې کار کوي دا هم ډېره مهمه ده. فرهنګي برخه کې یو د فرهنګي میراثونو برخه ده چې هغه کې ملموس و غیر ملموس په اصطلاح آثار دي چې که ملموس دي او یا غیر ملموس دي په خپل ذات کې د یو ملت یا د یوې ټولنې هویت ورسره تړلی دی او هویت د یوې ټولنې دپاره تر ټولو مهم ارزښتمن شی دی چې یوه ټولنه په پیژندل کیږي. نو هغه که تاریخي ابدي دي یا تاریخي آثار دي او یا نور غیر ملموس فرهنګي میراثونه دي چې موږ ته راپاتې دي، نو په دې لحاظ هم او هغه د دغو د خوندیتابه دپاره اطلاعات فرهنګ ریاست کار کوي. په دې لحاظ هم یعنې په معنوي لحاظ اهمیت لري او ارزښتمند ریاست دی. او بل دا دی چې د ځوانانو په برخه کې ځوانان د یوې ټولنې د ملا د تیر حیثیت هغه تکراري خبره ده حیثیت لري. د یوې ټولنې تقریبا هغه د سترګې چې دي هغه ځوانانو ته دي، ځکه ځوانان انرژي لري، نوی فکر لري او د نوي عصر سره یې په زده کړو ځانونه سمبال کړي. نو په دې لحاظ هم یعنې دغه دوه درې اړخونه دي چې د اطلاعات کلتور ریاست اهمیت څرګندوي او ټولنې ته یې د یو مهم ارګان په توګه ورپېژني. دغه فعالیتونه چې تاسو یاد کړل بریالی صاحب، مثلا د رسنیو په برخه کې وه، د فرهنګ په برخه کې وه، تاریخي ابدي په دې برخه کې تاسو څه کارونه کړي دي؟ مثلا هغه مهمې چې تاسو کړي دي هغه که د رسنیو په برخه کې، که د کلتور په برخه کې، یا هم که د تاریخي ابدو په برخه کې. په دې برخه کې په دا څه موده کې چې ماته مسؤلیت راسپارل سوی دی ځینې کارونه سوي دي، ځینې به شاید لیدونکو ته تکراري واوسي، خو زه به بیا هم د ځینو یادونه وکړم. د میرویس نیکه مقبرې د ترمیم پروژه ده چې د 7 میلیونو افغانیو په ارزښت باندې تقریبا یوه میاشت مخکې موږ افتتاح کړه. دا پروژه به 1 کال دوام وکړي او د اطلاعات کلتور د وزیر باوري صاحب د خوا څخه افتتاح شو. دی چې کله کندهار ته راغلی و نو دلې ډېر ګټور سفر و، 2 ورځې دلې تېرې کړلې. دا پروژه د تاریخي ابدو د ژغورنې په برخه کې ډېر مهمه ده، ځکه هلته ځینې کارونه په تېرو وختو کې سوي وه چې هغه د تاریخي ابدو د اصولو مخالف کارونه وه او ځینې برخې ترمیم ته سخته اړتیا درلوده. او بل دغسې ابدې لکه د میرویس نیکه مقبره دا باید د ډېر وخت لپاره وهم ساتل سي او سیاحینو ته وښودل سي چې موږ دغسې ابدې لرو. نو دغه مهمه پروژه وه چې دا د ډېره وخته سه هغه تدارکاتي چارې وو، دا ټوله پاته وې. بیا مطلب موږ وروسته په هغه تدارکاتي چارې وو دا ټوله مې مخ ته یوړې. نو اوس دا پروژه عملا روانه ده، تقریبا د 2 میاشتو راهیسې. افتتاح مو یو څه وخت وروسته کړه، یعنې تر شروع یې ډېره مخکې سوې وه.
تقریبا 2 میاشتې وروسته مو بیا افتتاح کړه نو 1 کال به دوام وکړي. دا مهمه پروژه ده. بل د انارګل دودیزه مشاعره مو جوړه کړه ده چې هغه په ډېرو ښو مراسمو سره جوړه شوله. د اطلاعات فرهنګ وزیر هغه هم ګډون پکښې کړی و او د نورو کلونو په پرتله یې ځانګړتیا دا وه چې تر ډېره حده پورې فرهنګي او ادبي غونډه پاته شوله. یعنې تر ډېر حده پورې شاعرانو ته وخت پکښې ورکول سو، د موسیقي برخه یې درلوده، د تمثیل برخه یې درلوده. مطلب په تېر وختو کې به شاعرانو یو شکایت دا کاوه چې ول ویناوې ډېرې څه پکښې کې او یو ډول سیاسي بڼه خپله کې و، شاعران پاتېږي. هلته میلمانه وه، میلمانه هم د بیخي تقریبا د 9 او 10 ولایاتو او سیمو څخه شاعران راغلي وه، خو ښه خوندوره مشاعره وه. او د هغه تر څنګ مو د میوزیم چې د تقریبا 991 اثارو پېژندنه یې وسوه، هغه مو افتتاح کوي رسما. او اوس د میوزیم څخه په ډېره کمه اندازه خو په دنیا کې د دغسې میوزیمو او تاریخي عبیدو څخه عاید لاسته راوړل کېږي. نو موږ هم په لومړي ځل په کندهار کې د میوزیم دپاره چې د لیدونکي راځي د دوی څخه یوه څه اندازه پیسې اخلو. 10 افغانۍ. مطلب دا دی چې یو کوچنی عاید موږ ولرو او دا یو رواج غوندې دا اوس چې دغه راځي لیدونکي راځي د میوزیم دپاره هغو څخه پیسې اخیستل کېږي. بلکل تر اوسه راغلي دي پیسې؟ و بلکل. موږ دا چې دا د که څه هم د دولت اصول دا دي چې ټول عواید باید د مستوفیت د لارې بانک ته ولاړ شي او د دولت عمومي خزانې ته ولاړ شي. خو دا چې یو څوک راځي دلته خو نو بیا نشي کېدلی چې موږ د مستوفیت تعرفه ورکړو. بیا دا سیستم نشو جوړېدی. نو موږ بیا د شفافیت لپاره یو کتابچه ورته جوړه کړې ده. هغه مسلسل نمبر لري، ټاپ سوي دي دواړې پاڼې، یوه فرضاً لیدونکي ته ورکول کېږي، یوه دلې پاتېږي. مطلب د شفافیت لپاره په تمام معنا کار سوی دی او دا ډېرې کمې پیسې هم دي. سبب نشي کېدلی چې دغه تاریخي اثار چې د ارزښت به پیدا کړي. مثلا در مخه چې به خلک راتلل بازار ډول که به یې زړه وکتل به یې که نه بېرته به وتله، په دې سره ممکن هغه ارزښت یې ډېر زیات شي. طبعا دا ډېره مهمه ده. ځکه یو ځای چې څوک ورځي او پیسې پر ورکوي دا په دې معنا چې دته ارزښت لري، دته مهم دی دا ځای. نو یو دا خبره ده او بل دا دی چې دغو اثارو د نو په میوزیم کې مو ډېر کار هم وکړي. د اثارو د پېژندنې تر څنګ المارۍ و، ځینې مهم لوازم چې اړتیا وه ورته او چې میوزیم باید سر کم جوړ وي، هغه کې مو تقریبا ښه ډېر کار وکړي. نو یو دا کار و، هغه مو رسمي افتتاح کړي. او بل چې د اطلاعات کلتور وزیر راغلی و، نو مطبعه مو ازادي مطبوعه چې ډېر مهمه ده، بیخي په دې زون دپاره بیخي ډېر مهمه ده. بدبختانه په دې زون کې د کتابونو د چاپ زمینه بیخي برابره نه ده. دا عوامل یې بیا بیخي ژور ولاړ سو چې ولې نه ده برابره. زه غواړم چې لږ معلومات که ستاسو اجازه یې زه به لږ معلومات. مطبوعه په دې زون کې ولې نه ده فعاله؟ د علت یې تر ټولو لوی دا دی چې موږ مسلکي خلک د مطبوعې د چاپ دانه لرو. د مطبوعې ماشین داسې نه دی لکه پرنټر چې پرنټ ورکړي په اسانۍ سره یو پرنټ راوباسي. مطبوعه بیخي یو بیل مسلک دی چې هغه جلا ماشینونه دي، د صحافت دی، د فرضاً د باینډینګ دی و د چاپ دی، خو څو ډوله دي. د هره برخه ځانګړي مسلکي خلک لري. نو په دې زون کې موږ مسلکي خلک ډېر کم لرو. او یو خو دا خبره، بلکې موږ د راولو مسلکي خلک یا بیا د کابل یا ننګرهار یا هرات څخه راولو. هلته یو دا خبره، بل دا دی چې د برخه مشکل دی او دغه تر څنګ دغه د کارګرو دی تر ټولو لوی مشکل دی. او بل دا دی چې دا تصدي ده. تصدي بیا موږ داسې، ما د وزیر صاحب سره خبرې وکړې، ما داسې یو څوک چا سره خبرې کړي دي چې هغه دلته پانګونه کوي. موږ لږ کمبودات هم لرو، هغه هم راپوره کوي او مسلکي خلک راولي. نو په ګډه به دغه مطبوعه فعاله کړو او په دې زون کې د چاپ مواد بیخي ډېر دي. نو هغه بیا دا وویله چې موږ مطبوعه تصدي یو چاته یو ډول داسې قرارداد نسو سره کولی یا داسې اشتراک نسو سره کولی چې دا رقم ګټه دي ولري چې هغه پانګونه وکړي بیا یې ګټه مشترکه ده. دا د اصولو خلاف دی. نو ځکه خو په ساده یا یو رنګ چاپ موږ کولی سو. دغه اوس هم مطبوعه فعاله ده، اخبار مجله د دې چاپېږي او د ځینو ریاستو کارونه هم کېږي، خو یو رنګ. نو رنګه چاپ زمینه نه ده برابره. نو مطبوعه مو ټوله ورته وښووله، ماشینونو ټوله هغه کمبودات مو ورته وویله. نو بیا به وروسته وګورو چې وزارت په دې برخه کې
کې څه شي کوي. مطبعه بریالي صاحب که ډېر نور کار هم پر وسي یعنې ممکن بیا رنګه شان هم چاپ کړي او د کندهار مجله چې تاسو یادونه اوس وکړه هغه د لې په کندهار کې چاپېږي. بله بالکل مطبعه که څه کار ورته وسي دغه مسلکي برخو کې چې مسلکي خلک دي یو څه کاغذ دی چې ورته راوړل سي نو مطبعه فعاله کېدلی سي او ډېر ضرور ده یعنې بیخي لوی معنوي ارزښت لري. نو چې په دې ولایت کې به یوازې په یوه ریاست کې په ګمرک یا مستوفیات یا ښاروالي کې د ورځې څونه کاغذونه چاپ سوي کې کاغذونه به استعمالیږي دا نو به ستا ښار دی به ستا ولایتونه دي او دا کتابونه دي مجلې دي اخبارونه دي خورا ډېر مواد شته خو بدبختانه دې ته کار نه دی په دا اوسني حالت کې ممکن ځینې شیان ولري چې درته راوړل کېږي. بالکل اوس هم راوړل کېږي او چاپوو یې دغه کندهار مجله د دې چاپوو خو کور یې نه ځکه هغه رنګه دی هغه بیا د دې په نورو مطبوعو نو نه دي هغه بیخي تقریبا کابل په دغه ځای کې چاپوو خو دننه د مجله چې ده بېله کوره د دې چاپوو اخبار د دې چاپوو او د ځینو ریاستو مواد هم چاپوو. نو بریالي صاحب د اخبار په اړه طلوع افغان اخبار هم ډېر مهم اخبار دی او ځینې لوستونکي هم په دې وروستیو کې پیدا کړي دي او اوس هم کوشش پر دې کېږي چې مثلا بېلابېلو ادارو ته یووړل سي خلک یې ولولي دوکانونو ته یووړل سي مثلا نورو ځایونو ته انتقال سي. څنګه دی په کوم حالت کې دی کیفیت یې څنګه دی کمیت یې څنګه دی په دې موضوع باندې دا ډېره مهمه ده. طلوع افغان څه کم 100 کلن اخبار دی په دې سیمه کې لومړنی پښتو اخبار دی او په دې کې داسې کسانو هم کار کړی دی یا دې اخبار ته داسې کسانو هم کار کړی دی لکه علامه حبیبي صاحب. نو دا خورا مهم اخبار دی خو په تیرو وختونو کې کیفیت ځکه ډېر ټیټ و چې خپل مواد یې بیخي نه درلودل او ښه تکړه مدیر چې باید د دغسې مهم اخبار خو باید هغه مدیریت د ډېرو تکړه خلکو په لاس کې واوسي یې پخوا نه درلودی خو موږ ته چې دا مسؤلیت مطلب وسپارل سو نو بیا په دې برخه کې هم مدیر موږ ښه تکړه ځوان ټاکلی دی او هغه ډېر کار ورته کوي ژباړې ورته کوو پسې د مربوطه امریت یا مدیریت لخوا څخه د لیکنو مرستې راسره کېږي اوس تر ډېره حده پورې د کابل څخه ملګري ځینې ستا لیکوالان چې ډېر مهم موضوعات باندې لیکنې راته کوي رالیږدي چې اخبار کې خپرې کړو یعنې اوس د محتوا په لحاظ اخبار تر ډېره حده پورې ښه دی خو بیا هم څنګه چې زه غواړم هغسې نه دی خو هغه کار غواړي ځکه اوس طبعا دغسې یوه اداره چې راپورته کوي د هره برخې ته یې کار کوي څه وخت نیسي مطلب اوس بیا هم پر پښو تر ډېره حد درېدلی اخبار پر برابر که ووایو مثلا هغه به کوم څه چې تاسو د کندهار ښاریانو ته ووایاست د اخبار پر برابر باندې چې هغوی همکاري در سره وکړي. دا ډېره مهمه ده. طلوع افغان چې دا خورا مهم اخبار دی د دې ساتنه ډېره پر ټولو مهمه ده پر ټولو اوسېدونکو باندې. موږ چې یو مشکل لرو هغه دا دی چې د طلوع افغان دا چندانې عواید نه لرو که موږ د طلوع افغان دپاره د طلوع افغان څخه د مشترکینو عواید ولرو او د اعلاناتو ښه عواید ولرو نو دا اخبار تر ډېره حده پورې په پښو درول کېدلی سي. نو زما د ټولو ښاریانو او د شرکتونو د مسؤلینو یا په عموم کې د ټولو اوسېدونکو څخه دا هیله ده چې د دغه اخبار په خوندیتوب کې زموږ سره مرسته وکړي اشتراک را سره وکړي او اعلانات راکړي خپل چې موږ دا اخبار وساتو او د دې اخبار کیفیت نور هم ښه کړو چې دا یو نمونه وګرځېږي. د مطالعې دغه دود هم د دې ځای راپیلېږي مثلا که اخبار یو دکان ته وروړل کېږي یا هم یو شرکت ته وروړل کېږي هغه کتابونه ورې نه اکثر دلته باب نه دي کتابونه د دې اخبار څخه ممکن دغه د مطالعې دود هم باب یقینا دا اوس کتاب خو د اخبارو د کتاب یو فرق لا دا دی چې کتاب فرضاً که کوچنی کتاب یې 50 مخه وي اخبار هره ورځ نوي موضوعات درته راوړي او لږ هم یعنې حوصله دې هم نه در ختموي او بل په دې خاطر اخبار ډېر مهم دی او بل دا دی چې داسې کاروبارونه شته لکه دواخانه لکه رهنمایي چې هلته خلک د ورځې بیخي ډېر وخت هغسې ضایع کوي دغسې ناست دي نو پر ځای چې د دې چې دغسې وخت تېر کړي ښه دا دی چې اخبار ولولي اوس په دغه نږدې پاکستان کې د اخبار مینوال دغونه شته دغونه ډېر دي چې د سهار چې سړی په د بازارو کې ګرځي ټولو خلکو مخ ته اخبار نیولي او د ورځنیو موضوعاتو څخه ځانونه خبروي نو دا ډېر مهم دی نو د مطالعې په دود کې دا ډېر ښه رول ادا کولی شي. په اطلاعات کلتور ریاست کې ښه غني کتابتون هم شته په دغه کتابتون کې د ګډون کوونکو شمېر څنګه دی پخوا خو ډېر کسان نه راتلله اوس څنګه دي مثلا د پوهنتون محصلین د ښوونځیو زده کوونکي په عموم کې هم خلک کتابتون ته راځي مثلا کتاب یوسي هم د لې مطالعه وکړي.
بدبختانه د مطالعې دود خو دلته ډېر کمزوری دی، یعنې ډېر کم خلک مطالعه کوي. خو د نسبت پخوا ته یعنې زه چې د راغلی یم د هغه اولو ورځو څخه اوس ځکه یو څه مراجعین د کتابتون زیات سوي دي چې موږ ځینې غونډې په کتابتون کې جوړوو او د هغه تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي او تصویر یې د ملي په خاص ډول د ملي ټلویزیون او نورو ټلویزیونونو څخه خپرېږي، نو خلک دلته خبرېږي چې ولاد دا دی په اطلاعات کلتور ریاست چې د ښار په زړه کې دی، دلته یو غټ غني کتابتون شته او موږ کولی شو چې د دې کتابتونو څخه هم د لید ارامه فضا شته چې مطالعه وکړو او هم کتابونه ځینې یوسو په کور کې ولولو او بیرته یې راوړو. دغه او دغه ډول ځینې سیالۍ دا اوس موږ د کتاب نړیواله ورځ ولمانځله د کتابتون د لارې او په داسې شکل مو ولمانځله چې یو کتاب مو وټاکئ، هغه مو د هغه لپاره مو اعلانات وکړه چې دا کتاب دی، بیا ځینو محصلینو شاګردانو نوملیکنه وکړله، په ټاکلي وخت مو ازموینه د هغه کتاب ځینې واخیسته، بیا مو هغه ته ډېرې ښې جایزې هم ورکړې. نو دغه رقم سیالۍ او د کتاب خلک په کتابتون باندې خبرول او د کتابتون دپاره په طلوع افغان کې اعلانات کول دا د مطالعې په دود کې ښه رول لري او د هغه تر څنګ موږ به دغه ډول سیالۍ لکه تېره کې چې مو جوړ کړې دا په آینده کې انشاءالله ډېره کړو. د غونډې یادونه مو وکړه بریالي صاحب، یوه لړۍ چې اوس په اطلاعات کلتور ریاست کې راپیل سوې ده، ځینې ځوانان د خپل مسلک اړوند مثلا چې دوی پوهه لري د هغه اړوند لیکچرونه ورکوي. د لیکچرونو دغه لړۍ څونه مهمه ده؟ ګډونوال مثلا څونه لیواله دي چې ګډون پکښې کې وکړي، یعنې ډېرې ګټې هم لري؟ یقینا دا د ویشتیا په نوم یوه لړۍ ده چې په هرو 2 هفتو کې یوه ورځ یعنې د یوه سې شنبه نه بله سې شنبه د 5 بجو څخه تر 6 بجو پر یو ساعت لیکچر یو ځوان یو موضوع ټاکي چې هغه د رښتیا موضوع یا د ښه معلومات پکښې ولري، نو بیا دی راځي موضوع ماته وایي چې زه په دغه موضوع باندې لیکچر ورکوم، بیا موږ ګډونوالو ځوانانو ته بلنه ورکوو، خبرتیا خپروو په ټولنیزو رسنیو کې چې پلانی پر دغه موضوع باندې پر دغه ورځ پر دغه بجو باندې لیکچر لري، بیا ګډونوال راځي، په هغه کې نارینه او ښځینه دواړه شته او هغه د دې لړۍ یوه ګټه دا ده چې یوازې هغه لیکچرر نه غږېږي بلکې ګډونوال هم خپل نظریات شریکوي، پوښتنې ورڅخه کوي او خپل نظریات وړاندې کوي، یعنې دا یو ډول د بحث دغه دی د بحث یو میز غوندې بللی سو، ډېره ګټوره ده. ممکن ځینې کسان خبر نه وي او مثلا اوس هغه دغه خبرې اوري، یعنې دوی هم کولی شي ګډون پکښې کې وکړي، خپل لیکچر درکړي په خپل اړوند مسله کې. مننه چې تا یادونه دې وکړه، دا ښه دی. بلکل هر څوک کولی شي، هغه که نارینه دي که ښځینه دي. زه بیا دا وخت یې وارې بیا ووایم، په هرو 2 اونیو کې یعنې یوه سې شنبه نه بله سې شنبه د 5 بجو څخه مازدیګر تر 6 بجو پورې پر ځانګړو موضوعاتو باندې لیکچرونه وي. دا د ظرفیت سازۍ په برخه کې دا ډېره ښه لړۍ ده. زه ډېر ورته امیدواره یم چې د ځوانانو سویه به ډېر ښه شي ورسره. بریالي صاحب در مخه مو د ځوانانو یادونه وکړه چې کار باید ورته وسي او موږ تاسو کوشش کوو چې غونډې ورته جوړې کړو. د ځوانانو دپاره په بېلابېلو برخو کې غونډې جوړېږي که نه جوړېږي؟ مثلا هغه که د ټاکنو دپاره یي، که د روغتیا په برخه کې، د ښځو حقونه یي، که نور موضوعات یي، داسې غونډې هم تاسو جوړوئ کله کله؟ بلکل د ځوانانو په برخه کې چې زموږ د ریاست خوښنه برخه ده هم کار کوو او د دوی د پوهاوي دپاره بېلابېلې غونډې جوړوو، د دوی حتی دغه اوس پر رضاکاره فدراسیون باندې کار کوو چې ښه تکړه ځوانان ورته وټاکو چې دا فدراسیون ښه راپورته کړو او د ځوانانو د ظرفیت سازۍ دپاره ښه کار وکړو. یو څو مثاله زه صرف وایم، اوس د دوی د ځوانانو د زده کړو دپاره موږ د بېلابېلو بنسټونو سره غږېدلي یو چې تحصیلي بورسونه ورته پیدا کړو چې په تېرو وختو کې په دغه څه وخت کې مو د ځینو هیوادو لکه روسیه، هند، کوریا، ترکمنستان دغو ځایو ته مو ځوانان د ځینو بنسټونو لکه شهید حشمت خلیل کرزي خیریه بنسټ د لارې مو لیږلي دي او ازموینه مو د دې په ریاست کې ځینې اخیستې ده، نو ښه ډېری ځوانان بهر ته د زده کړو لپاره لیږلي دي. او د ټاکنو په برخه کې دا اوس انتخابات را روان دي، په دې برخه کې مو د پوهاوي لپاره ځینې غونډې د دې په ریاست کې هم جوړې کړې دي او دغه تر څنګ مو په تمثیلي
برخه کې زموږ یو بله برخه ده. په دې برخه کې مو هم ځانګړي خپرونې د ملي ټلویزیون سره په همکارۍ جوړې کړي دي او دغه ډول او بل د ځوانانو د کتابونو د مخکتنې ځینو ناستې مو جوړې کړي دي، ښه علمي بحثونه یې، نو داسې ځینې کارونه ورته لرو. بله بریالی صاحب، د انارګل د دودیزې مشاعرې ماسې و نورې مشاعرې ادبي غونډې او د ادیبانو د فرهنګ د مینوالو ترمنځ ځینې وخت ناستې لرئ که یا؟ بالکل دغه اوس پسرلنۍ مشاعره چې یوه دودیزه تقریبا کلنۍ مشاعره ده، دا مو جوړه کړې وه د کندهار پوهنتون سره په ګډه، ډېر شانداره خورا ډېر ځوانانو ګډون پکښې کړی و او د هغه تر څنګ په هره اونۍ په ریاست کې د پنجشنبې په ورځ د مازدیګر څخه تر ماښامه پورې مشاعره او خورا د پخوا په نسبت ډېر ځوانان ګډون پکښې کوي. تر مشاعرې مخکې له ځینې ادبي بحثونه یا لیکچر غوندې چې فرضاً د ادب په برخه کې تصویر څه شی دی و، تخیل څه شی دی و، شعر څه شی دی، د دې په اړه یو ډول بحث یا لیکچر هم دی. ورکول کېږي دا لیکچر څنګه؟ یعنې مسلکي کسان تر ډېر حده پر مسلکي، یعنې هغه د هغو کسانو د خوا څخه دا وړاندې کېږي چې هغه په شعر ښه برلاسي دي او مطرح شاعران دي. موږ یوه بله ستونزه دا هم لرو چې مثلا ښځینه لیکوالانې لرو خو د هغو دپاره ځانګړې غونډې نشته. په تېره خپرونه کې تاسو یاد ځینې یادونې مو وکړلې، اوس دپاره داسې پلان موجود دی مثلا هغه که د کیسه لیکوالې که نور مثلا مشاعرې داسې ځانګړې څوک ته جوړوئ؟ د دوی دپاره مو ځانګړي په فرهنګي یا ادبي برخه کې تر اوسه پورې ډېر کار نه دی کړی، خو یو انجمن یا یوې ټولنې ته زما خیال دی چې د مېرمنو تر اوسه پورې ما کیدای شي بل وار هم یادونې کړي، خو داسې کارونه کله کله بیخي ډېر سي، نو مطلب تر اوسه پورې مو دا کار نه دی کړی، خو په پلان کې لرو بیخي مو هغه اساسنامه ورته جوړه کړې ده چې د مېرمنو یوه ټولنه جوړ کړو چې یوازې مېرمنې پکښې واوسېږي، د دوی د ظرفیت سازۍ دپاره دا ټولنه کار وکړي او د پوهاوي دپاره یې کار وکړي او د هغه تر څنګ د فرهنګي و ادبي فعالیتونو دپاره سره همغږي او سره همکاري سي، نو دا ټولنه زه باور لرم چې د ښځو په برخه کې به ډېر ښه کار وکړي. څومره به ګټور دا کار؟ مثلا یو وخت په اطلاعات کلتور ریاست کې د نسیمې بارې د لنډو کیسو د بلا سیوري په نامه پر دې باندې یو مخکتنه وسوله. دا یو مهم ګام و نه؟ دلته بیا ځینو نورو ښځینه هغه که کیسه لیکوالې دي که نورې د ادب مینوالې دي که شاعرانې دي، هغوی هم لیواله سولې چې مثلا خپل ځینې کتابونو خپل اثار وړاندې کړي او بحث پر وسي. یعنې داسې غونډې جوړول داسې زمینه برابروي چې نورې لیکوالانې او د کیسې لیکوالې مثلا هغه ګډون وکړي په دغه غونډو کې برخه واخلي. بالکل دغه یعنې داسې څو مثالونه یې شته. یو څو ورځې مخکې لا یوه مېرمن راغلې وه، هغې خپل د شعري ټولګې یوه ټولګه راکړه، بیا یې راته وویل که دغه راچاپ کړل شي. بیا ما ورته ویل چې زه به زما ځینو ملګري دي چې پر ښه تکړه شاعران دي، هغو ته به یې وار یې ورښکاره کړم چې هغوی لږ وګوري چې دا ستا شعر واقعي ښه شعر دی او یا څنګه کېدلی شي چې ستاسو شعر ښه شي. نو دغه رقم بیا مطلب د دوی د کتابونو د چاپ په برخه کې هم زه تر یو حده مرسته کولی شم، که څه هم زه د شعري ټولګې ته لا اوس لومړیتوب نه ورکوم، ځکه دا اوس یو 5 کتاب مو دغه ورځ 2 کېږي چې چاپ ته ولېږله، نو دا کتابونه به هم چاپ شي. خو د ښځو په برخه کې یعنې دغه ډول پروګرامونه لکه دغه د نسیمې باري د کتاب مخکتنه چې وه دا ډېر ښه رول ادا کولی شي، ځکه یو ښځې هم په دې پوهېږي چې دا د یوه لاس زموږ دپاره هم کار کېږي او دغه اداره چې ده دا دلته ښځې په ښه آزاده پښه کولی شي چې راسي دلې مطالعه وکړي او په دغسې پروګرامونو کې ګډون وکړي او د دوی د ظرفیت سازۍ دپاره یعنې دغه اداره کار کوي. زه باور لرم چې د ښځو به ډېر باور پر دې ادارې انشاءالله راسي. ډېره مننه. او ځکه دا زموږ مسؤلیت هم دی. بالکل. د رسنۍ په برخه کې مو څه کړي دي بریالی صاحب؟ په کندهار کې په محلي کچه ډېرې رسنۍ شته، معلومداره خبره ده ځینې رسنیزې تېروتنې او سرغړونې به کېږي، د دوی دپاره څه رقم قانون لرئ؟ ځینې غونډې ورسره کوئ؟ که چېرې تېروتنې کوي کوم اصول ورته لرئ د رسنیو په اړه؟ رسنۍ ډېر مهمې دي. د کندهار محلي رسنۍ
که څه هم ځینې ښه پر معیار برابرې رسنۍ شته خو ځینې بیا د کیفیت په لحاظ ډېر کښته دي. د دوی دپاره مو یوه جرګګۍ د خبریالانو جوړه کړې ده، نو حتی هغه مواد یې موږ اورو، بیا یې هغه جرګګۍ ته وړاندې کوو، هغه کمزوري نقاط بیا پر هغه غږېږو، د هغو د اصلاح دپاره کار کوو. او د هغه تر څنګ د ټلویزیونونو او د راډیوګانو د کیفیت لپاره په هره میاشت کې 2-3 رسنیو ته ورځو، ادارې او ټوله چارې یې د نږدې ګورو. او بل دغه تر څنګ مو دغه د رسنیزو تخطیو کمیسیون جوړ کړی دی، که هغه بیا داسې یعنې داسې مسلسلې غونډې او ناستې نه لري، خو کله چې یو موضوع پیښیږي بیا یې دغه کمیسیون ته راجع کوو. که ځینې تخطی د رسنیو د خوا څخه کېږي نو هغه دغه کمیسیون ته وړاندې کېږي، بیا به کمیسیون د اصولو د مخې پرېکړه کوي چې د هغې رسنۍ په اړه باندې یا د هغې تخطي په اړه باندې څه اقدام کوي. بله، ډېره مننه. بریالي صاحب، کله چې تاسې اطلاعات کلتور ریاست ته راغلي یاست او د دغه ریاست د رئیس په توګه مو دنده پیل کړې ده، ستاسو فعالیتونو ته او کارونو ته په کتو ځان څونه بریالی رئیس احساسوئ؟ ولا دا خو نو زه څه وایم، دغه قضاوت خو باید تاسو نورو دوستانو ته پاته سي. خو زه په اول سر کې چې ومه ډېر مایوسه وم، ما چې د خپلې ادارې حالت کتی په ډېر بد حالت کې وه. اوس زه پر خپل ځان هم باور لرم چې زه انشاءالله اصلاح کولی سم. او بل اوس چې دغه کارونو ملګري ټوله ټیم ستاسې په شمول باندې را سره ملګري دي، ټوله ټیم مرسته را سره کوي او په ګډه یعنې کار کوو، نو زه باور لرم چې موږ به په ګډه د دې ریاست لپاره ډېر ښه کار وکړو او باور لرم چې دا اداره به موږ ډېره پر پښو ودرو انشاءالله. بله، ډېره زیاته مننه چې زموږ سره مو ګډون وکړ. تشکر، ډېره مننه. تشکر. درنو لیدونکو او د راډیو ګران اورېدونکو ستاسو ټولو سم مننه چې زموږ خپرونه مو تر وروستۍ پورې وکتل او واورېدل. تر بلې خپرونې در څخه اجازه غواړو. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.